ادم له حوا سره پښتو ویله او خدای له موسی سره پښتو ویله. سلامونه، هیله ده ښه باید ژوند به خیر وي. لومړی تاسو د ده خبرې واورئ. یعنی چرا باید BBC بیایه سیاست جدا کردن جغرافیای زبان فارسی باشه؟ اصلا جغرافیای زبان فارسی مرز سیاسی را به رسمیت نمیشناسه. برای ما مهم نیست که سمرقند در کجا واقع شده، بخارا در کجا واقع شده، کاشغر در کجا واقع شده، شیراز در کجا واقع شده، کابل در کجا واقع شده. اینا سرزمین جغرافیای زبان فارسی است. زبان فارسی دارای یک فرهنگ است، یک هویت است، گذشته از او یک تمدن در اینجا است. یعنی تاسو خبرې واورېدې چې فارسي ژبه هغه مرز نه لري او په دې BBC تورنه کړه چې دا د فارسي ژبې ترمنځ مرز یا سرحد پیدا کوي. د ده په وینا چې کابل، شیراز، سمرقند، بخارا دا سرحدونه چې دي دا سرحدونه نه دي، ځکه د فارسي ژبه د ویش وړ نه ده، باید ونه ویشل سي. همدا دوی دي چې پښتون پر ډله ویشي، همدا دوی دي چې له دې څخه ویره لري چې لر و بر پښتانه باید سره یوځای نه سي. همدا دوی او د دوی لنډغري ډلې دي چې له پنجابیانو سره اوږه پر اوږه د پښتون ځپلې پروژې تطبیقوي. همدا دوی له پنجابیانو سره یو ځای ګډ د ډیورنډ د رسمیت لپاره هڅې کوي. همدا دوی لسګونه کلونه همدې لپاره کار وکړ چې څنګه ډیورنډ په رسمیت وپېژني او دا وایي چې دا ډیورنډ لاین چې دا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رسمي پوله، رسمي سرحد یا بین المللي بارډر دی، نړیوال بارډر دی چې نړیوال یې باید ومني. همدا دوی هره ورځ هڅه کوي پښتون تورنوي، پښتون ویي، پښتون خوږوي، ځکه چې دوی د پښتانه له اتحاد له یووالي څخه ویره لري. که پښتون اتحاد او اتفاق وکړي، ټول پښتون پر یوه ټغر راټول سي، بیا دوی خپلې پروژې نسي تطبیقولی، دوی خپلو هدفونو ته نسي رسېدلی. دوی بیا د خپل کمې د سلګونو کلونو لپاره چې کوم فکر لري چې باید څنګه پر پښتنو تطبیق کړي، دا بیا نسي کولی. تاسو وینئ هره ورځ تاسو رسنۍ تعقیبوئ چې دوی د پښتنو په وړاندې په نړیواله کچه څونه پروپاګند خپروي. په نړۍ کې چې یو ځای یو ویډیو یو عکس موندل کیږي یا دوی په AI جوړوي پښتون په بدناموي چې دا پښتانه کړي دي، په داسې حال کې چې هره ورځ یوه نه بله ورځ د نړۍ په یوه نه په یو هیواد کې دوی پر جنسي تیري یا پر غلا ټینګ کړي. موږ له شرمه څخه راپور نسو خپرولی، ځکه چې د افغانستان نوم پر یادېږي، د افغان نوم پر یادېږي. کاش د خر آس نوم پر یادېدلی چې دا خر اسان والا دی، هغه نه پر یادېږي، د افغان نوم پر یادېږي. موږ له شرمه هغه راپور نسو خپرولی. خو دوی چې د نړۍ په یو کونج کې وپېښه سوي، دوی پر پښتانه تاواني وایي، دا پښتانه په دې کې لاس لري. تاسې وګورئ، دا یو. دویمه دا ده چې په تیر کې په 20 کلونو کې په 30 کلونو کې اخواته دې خواته د پښتون ځپلو پروژې همدا دوی تطبیق کړې او دوی هغه جوړې کړې، چمتو یې کړلې. پښتانه دوی وواله، په کندهار، هلمند، فراه، روزګان، زابل کې دوی وواله، په خوست، پکتیا، ننګرهار، لغمان کې دوی وواله. پښتانه دوی ووژله، پښتانو باندې دوی بمبار وکړ، په یو شمېر پیښو کې دوی چاودنې پر وکړلې. اوس په یو څوک راولاړېږي وایي چې طالبان هم کړي دي. طالبان تاسې پلا پر لویه لار پرېږدئ، دا ملکي برخې ته یې پلا راسي. خو پوځي و جنجالي برخې دي، هغه ډېر غټ موضوعات دي. دا کوچني کوچني برخې دي چې دوی په دیموکراسۍ کې خلک خوښ کړي ویې ولې د دیموکراسۍ و د ولسواکۍ په نوم یې افغانانو کې په خاصه توګه پښتانه یې وځپل، خوږ یې کړل. په بدخشان، بلخ، په هغو سیمو کې پښتانه وځپل، په سرپلو، په شبرغانو، په فاریاب کې پښتانه وځپل، خوږ یې کړله. داسې یې کړه چې له کاره یې وایستله. تاسو پلا تیرو کلونو کې ارقام وګورئ، تاسو پیښې وګورئ چې څه د پښتنو په وړاندې ونه سول. بیا هم د پښتون غېږه غټه ده، بیا هم غېږه پراخه کړله او بیا هم ځان ته راکشله. په داسې حال کې چې همدا دوی له پښتو ژبې څخه دونه نفرت کوي چې زده وي هم یې نه وایي، زده وي نه یې وایي، نه یې در سره وایي. له هغو پښتنو څخه مو ګیله ده چې کابل ته ولاړ سي، کابلیان سي، فارسي زبانان سي، دري ژبې سي. موږ دا نه وایو، موږ تعصب نه کوو.
دري زموږ خپله ژبه ده، باید زده یې کړو، باید د ټولو زده یې. دري باید داسې زده وي لکه خپله پښتو مورنۍ ژبه. تعصب نه کوو، خو موږ دا وایو هغه کسان چې تعصب کوي هغوی باید راټینګ کړه سي. که وایي چې زه افغان نه یم، باید پاسپورټ و هغه تابعیت یې باید لغوه سي، باید له منځه ولاړ سي. او که وایي چې افغان نه یم، باید مځکه او کومه سرای جایداد چې لري هغه باید حکومت ورڅخه تسلیم کړي، ځکه ده دا شی په څه رقم رانیولی دی. که څوک د افغانستان نه وي، افغانستان کې مځکه باغ پوله پټۍ لري، هغه بین المللي هغه نړیوال قوانین د دې په برخه کې څه وایي چې نړیوال د نړۍ د یو بل هېواد څخه څوک راځي په بل هېواد کې پانګونه کوي، ځای و سرای و مځکه و جایداد باغ رانیسي، شرایط څه دي؟ هماغه شرایط یې ورباندې تطبیق سي. زه بیا وایم چې موږ تعصب نه لرو، تعصب نه کوو، خو پښتو جنتي ژبه ده. د پښتو د بډاینې او د غني کېدو لپاره باید ټوله کار وکړي. د پښتنو د یووالي او د راټولېدو او د اتحاد لپاره باید ټوله کار وکړي. لر د کبر د یو پښتون دی، ټوله یو پښتون دی. دا پنجابیان، د پنجاب غلامان، پنجاب پلوي، پنجاب خوښي، دا ټول داسې دي چې داسې وینې کښینې له دې څخه ویره لري چې لر بر سره یو ځای نه سي. د همدې لپاره باید تاسې همدې ته کار ووایاست چې څنګه پښتون پر یوه ټغر سره راټول سي، څنګه پښتانه سره یو سي. همدا وخت دی چې یووالي ته باید کار وسي، خپلې پښتو ته باید کار وسي. چې هره ژبه مو زده په پښتو باندې تاسې باید لیک لوست وکړئ، په پښتو باندې باید تاسې خبرې وکړئ، په پښتو باندې باید تاسې لیکچرونه ورکړئ، په پښتو باندې تاسې باید وغږېږئ. که څه مو نورې ژبې زده باید پښتو ته لومړیتوب ورکړئ، یوازې په پښتو وغږېږئ، په کورونو کې په پښتو وغږېږئ، چې په کومو هېوادونو کې ژوند کوئ هملته په پښتو وغږېږئ له خپلو اولادونو سره، په نورو ژبو مه غږېږئ. پښتو یوازې ژبه نه ده، دا یو پراخ فکر دی، یو پراخ فرهنګ دی، یو پراخ تاریخ دی.